د پاکستان پوځ تازه تور او د یو افغان وګړي وژنه. د پاکستان پوځ وايي شمالي وزیرستان کې له دوی سره جګړې کې یو افغان وسلوال وژل شوی. سلام ستړي مشئ د نن پلس چینل لیدونکو، وخت مو بخیر. په موږ د دې مهال تازه خو ډیر زیات مهم خبر ته. د پاکستان پوځ وايي شمالي وزیرستان کې له دوی سره جګړې کې یو افغان وسلوال وژل شوی دی. د پاکستان پوځ د عامه اړیکو دفتر په خپاره شوې یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د پنجشنبه په ورځ د سلواغې 18مه د شمالي وزیرستان په د تخیلو سیمه کې د پاکستان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې یو افغان وسلوال چې په دغه هیواد کې په ترهګرۍ کې ښکیل ووژل شوی. د پاکستان پوځ د دغه وژل شوي کس په نوم د افغانستان 2 ټوکه تذکرو انځورونه هم خپاره کړي چې یوه یې برېښنایي تذکره ده او بله هغه پخوانۍ کاغذي ده. پوځ وایي له څېړنو وروسته څرګنده شوه چې د وژل شوي کس اصلي نوم لقمان خان او مستعار نوم یې نصرت دی. د کمال خان زوی او د افغانستان د خوست ولایت د سپیرې ولسوالۍ اوسېدونکی و. پاکستاني چارواکو ویلي چې له طالبانو سره یې اړیکې کړي تر څو دغه وسلوال مړی ور وسپاري. تر اوسه پورې لا څرګنده نه ده چې دغه کس رښتیا هم وسلوال و او په رښتیا هم د طالبانو د ډلې رسمي غړی و. خو څو ورځې وړاندې د پاکستان حکومت ویلي و چې د بادغیس لپاره د طالبانو د مرستیال ولي زوی بدرالدین یوسف هم د پاکستان په ډیره اسماعیل خان کې د تحریک طالبان له پاکستان له ځینو غړو سره یو ځای وژل شوی و. ویل کېږي دغه ډول پیښې په پاکستان کې په ترهګریزو فعالیتونو کې د طالبانو د غړو د لاس لرلو د شواهدو هڅې دي چې طالبانو ورنه تل انکار کوي او یا هم پټه خوله پاتې شوي دي.